مدار یو شاکسی شروع شوه حدیث تا څه ویل مازی Mai mi la cradița. حدیث څه کوي دغه سلاته د بستانو دغه شیان چې ښه مستیم راوړي دي ښه د مستو سلاته تازه پیاز اوهو 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 هغه څه دوی موږ روژه نیسي حبیب صاحب څه کوي مندوانه یخی چای دته د ملګرو ته مو وویل ما که کار خدمت چې دغه راباندې وکړي ښه هغه زه لږ شي اضافه شولم که څنګه وه ما ته دواړه اضافه یو زه کاسیان یې کوم چای مې راواچولې او دا چاکلیټ مې راواخیستل عجب شنه چای دی راته ما ښه یل ور واچوئ ښه د ملګري د چای سره ښه خوند د واخلي چاکلیټ چا راوړي دا راته ووایه چاکلیټ ما خو نه دي راوړي بس یې ملګري راوړي دي کور یې ودان ښه نوم یې نه یادو سړی نامعلومه دی ډېر نامعلومه دغه چاکلیټ دی یخی دی دا قدرمنو دوستانو دا ګوره دا یخی دی هغه هندوانه ده او دا چای دی وای چای وشوی دا اوس هندوانه وخوړله دا دی ګوره جالۍ والا دلته قدرمنو لیدونکو چې په دا سرکاري باغ کې فکر کوم بزګر دی یا هم د دې ساتونکی دی نو اوس یې وپېژندلو شکر دی چې اوس یې وپېژندلو باره وای نو پیسې مو ولې ورکولې چې باید پیسې مالیه ده خو نو د هېواد او د دې وطن د بچیانو دپاره دا پیسې نور خلک یې ورکوي باید موږ یې په سر کې پیسې ورکړو نو کور یې ودان دغه ښې پیرزوینې دغه ښه انسانیته څخه نو دا چاړه ده احتیاط کول ونې چاړه احتیاط غواړي ډېره چېره ده لکه توره داسې ده هغه څه ولې چپ ناست دی دغه کړی دی که دې خوا بده ده اوس راته ووایه چې موږ دې بېرته کور ته بوځو زه لکه سیونټي بیا وروسته ځان پورته ښه دی په اول سر کې خبرې نه کوې هغه صاحب خو نو پېژنې اتفاق هغه نو د کندهار هغه د استادانو څخه بلل کېږي د کمرې په برخه کې تقریبا د 15 کالو یا هم د 14 کالو شاوخوا کامرمین دی دا چې اوس موږ د دغه مخته کمره چلو ور موږ ته داسې ځان داسې بله کمه معلومېږي چې کاکا اوس یې خوشکه درته ونه کړي چې کمره لږ سمه ونیسه دا یې اصول نه دي دا یې سم دي دا یې دا دي موږ خو تر اوسه کشران یې دونه تجربه نه لرو هغه صاحب لکه څونه چې ته لرې مهمه دلته تجربه ده
حاجي صاحب سبك ابيتsa محترم تاسو خبر شلندې جوړې کو شبه نری کو انو بس تو ته ګور څنګه شلندې ته ته څنګه شربې یار ها بس دا کې څنګه وکم لکه چې شرط وایم بس دا بالا او بس نه چې لږه کې ان شاء الله سم او هغه سوال ته مصروفه دي د خیر سره او دا څنګه د سلاتي آمادګي نیسي د خطر دی شلومبه دپاره باید مستې تروي بس ده نو څه به کوئ شلومبې ګردو سه شلومبې جوړوئ یا نیمه څخه بس نیمه سې دی بله نور بیا سلاتي ته ورسو څه د مستو قابونه مې راوړي مې دي پیالې زم ګرځو واشو نو چې مستې دې دا ډېر خاطر سي ها خاطر دې سينو چې شری وبه ورواچ وای نو خو د مستو پیالې مې دي راوړي وروره بس دا نقص پتی دی وروای څه وستا بل نه دغه کیږي بل دې مطلبي سي ګوره وردا مت پرې خلک تروي مستې او شلومبې خوښي یار ته به نه غواړي بره د سپاچی چې ماډو څه چا پته څه وایي خلک دا خلک ځای پیدا کوي لکه چې او نه دی خپل ځای پیدا کوي موږ خپل ځای لا پیدا کړی دی اشد المر ډیریږي کله ژیږي د ودې مر نشه د سره مر بلا ورکیږي سایکي خیر واچو او مقصود واچو یا خیر واچو وبور واچو سبق یې هغه سمون درم څه خوندوره سلاته به جوړ کړه بس خاص یو بادرنګ هم نه دی راوړل شي د میلې دغه خوند چې یو شی مې یې نشي نو چې موټر ته ودرو د تنجې موټر ته ودرو شو به مرخص دي هغه دغه نه بور واچ دغه هغه څه چې مې دی هغه نه بل راوخ اوس هم هغه پر سره هغه تل نه تر واخه قدر شاغه بس نه ما اوس روجا کني اوس مې مخان ته تل دا مرا ولا حدیثه هاي څنګه هوا ده مړه جوړلو دا څوک ما پور سپور دي واچو ماما زما شالای پاک هغه د اجازه پیدا وکړه څنګه پرځاو نو کوم د غصب دي ما زه ساده برنامه جوړی بلانو در شم پراس برنامه د خیر سره به د یوټیوب د لیدونکو لپاره به یوزو دا غاسه محترم دی غاسه نن د نورانی معلومیږي د خیر سره نن د جمعې ورځ ده ما زه د فکر کوم چې د جمعې ورځ ده او خدای میله اصلا په کندهار کې د جمعې په ورځ کېږي نه زه د مارګ انا لکه چې د جمعې لمونځ ولا څه وخت است خو ګر سره مالګه واه یو بو مالګه دواړه مرسي هغه زه لیسک مرسي د دې راکه دا یو کاچو دا اول ته وڅ سبا ما ته وڅ سم جوړ مالګه نه سم ورنه وخت ستالي راځي ماشاءالله دا غسل سم کې دی کو دا جګ ما الکه مکه نبي صاحب سره خو
چای در سره ای زه خو چای چې دې څه مې ورسره سبزي هغه سره هلا دا پیس کاشه واه واه ماشاءالله دا کاش کې دغه د حاجي زوی باید خپل پلاس راکشيږي یې غوښه نه خوري ګولا وجوړي غوښه ګر سره دی نه خوري او داسې پر غوښو کاټ دی داسې غوښه راخص وای نو و ورځې نه بیا خوري یعنی ورځې مترخص وای تا که څه ځخ کړی و مصطفی به دې زیره نه خبره و بس بدلیا به دی بس کولا دغه کی پوری کی دی ورته نږدې کاغذ سم راس کېده بسم الله الرحمن الرحیم نقمال وا ولا بریالي نه کوم ته ځکه نه ته څه نه پلاس ته ولې بلاړ الته بس کښین راس راس ما وسنګ هغه څه بخښه کوي زلاتل څه پر هغه د درواشه وي عجب ته یو کښې زه به یو لاس څه لاس نو وسی بسم الله خو برای چهار وقت زای تلفن او کردم. مادر یو سکسی شروع شد. ابی ساعت سوال. راځي په دوی کې بیا دا راکمې لکه سکرون چې ځا شوال زیات دغه لګا. اول اندوانیا بر سره دغه خراب لاس پرې نه کې. راچوي لګا. غابوت راچوي. ولاک چې خوښه مې. هغه څه غابوت راچوي. نو بیا به خیم پرېږدو. یا خبره خوند کې یا داسې کوه. اوس به زه راته راچوي. داسې کوه. اپرې یا بس کار سوي یا دې. یا خدای وروره. یا دا دلته به او دا خردغات بسم الله الرحمن الرحیم راسین د خیر سم ګورې دوانه ابي څه ته خو دې چای شو کې چای دوانه سره یې زو دغه وکم اوس مې پلان واوښتې اول به دوانه وخرم یو ساعت بعد ول ساعت بعد یو چای پرسره یا چې وای راسه چای شو دوانه مې خوړلې ده خو زه دا وایم چې اول چای وشو بیا دوانه وخوره نه خو اوس نه کیږي اس نه چې ودا سوي خورو ولا راس د مصطفی دوانه ده زه چات کو به انت خوښ دی دغه یا جالب اکشن مې ورته کوله ته ځا ورته وکي اکشن درته وکینو اشان تیکه کیمرې ته ګوري سپای په ډیر څه نه کوي نو لازم لري ته ګوري څه دا غماش خدای سي هغه خوږ انسانان خوري نه چې غوښه خوږه هغه خوري نو موږ خو غوښه مونږ د خوږه وروره ازما زه دا شو ویډیو ما هغه دې په سر کوي دا خو نو بیا مایک دا ځای څنګه دی دا مایک نو بس کړی د کار شي دا بنو دا سبانو ډیر زبردست شي و دا باید څنګه مختلف اکشن ته کوم دی ولا ما ځای دې شاسه د لیو ما څه او دلته نری وي خپل شنه زی داسه دا ورو ونیوي تاول دې څه ما دا جوړ لا چم وتی ولنه کو چې دا وخت څنګه مختص و خارجان هغه خم کی دا به شي درې پر غاړه کې انا نو قدرمن لیدون کو دا نو دادی ما شامنه مال سو خامخا دا شانس ته وګوره اندوالان سره جنجال کړي د غمای سره جنجال کړي ورور د پتنګ سره جنجال کله چې سره جنجال اوس وګوره بیت صاحب وګوره ورته پر ځای نه ټینګیږي مار خو نه ورور پر ځای سم کښنه ته مار دی قلب زو څنګه ورور مېلې خوان درکې کنه کنه کازین خلکو برس دا ډیر وخت نه ولې دلی چې ش مجلس وسو ش مجلس ش خوان دی وکي و موږ به دا شي د جمعې په شپه راغلی اوس زبانو جمعې ورځ بیا یو بیا لا کولای سو نه دی ترغله ځان چرچولای سو
او لږ بره مو دماغ را سړی ګرد او ته په کار سړی چیرې کې بره خسته سي نه او بیا چې دا کار بیا لږ سره سختنۍ بیا بیخي نه نو عبید صاحب محترم ماشاءالله میش پس بیا بیخي ښه غم کینی سبا جمعې ورځ سي ورنه ښه ورته میله وسایه وکړې بس ښه هوسایي ارامي ورته کولی شي نور څه باشه ده نور څه درته ووایم نو انشاءالله ته څه هم ښه خوند درکوي اوه چای مو نور خبرې نه کوې ډوډۍ مو وخوړله او یو شی دا چې ډېر مشکل یې پیدا کړی هغه د غوماشې دي ځینې ملګري ډېر په تکلیف کړله او غوماشې پر ما خو بیا بیخي داسې بد تاثیر کوي چې غوماش دوا راوړې پشخانه به مو راوړې وای بره پشخانه یا کې دا دې کاغذان چې دلته دود کوڅه نه به پرېږدي به ور اونه ځنګل دی وای خام دا باد بیا شو یو څه و باندې هغه هم پیدا کړي دوا صحیح نه دا دا بابا لکه دا د ما او چایو ده او غاغا صاحب دی بیرته داسې پر راګرځو یاران دي اشنایان دي او دا دي اشنایان دي رفیقان دي الله ول ځان باندې بس مشره سره فرق فرق غاسه کم دا نوې ماشوم کو دا دغه څو ماډل دی ولا 14 15 دی دا د ملګرو در دا وخت پورې ناست یو غوماش خو نو تاسې وینئ نو هغه صاحب څنګه د غوماش سره وروره زما بدن ښه داسې کړی لکه خامه سړک دا ستو د ناز لکه خشته والله بیخي سره په تکلیف کړلو زه کله څه وخت ځو عبید صاحب څه وخت ځو منځونه به وکړو حرکت او د ماښام منځونه به وکړو بره به ځو نو دوستانو دا زموږ پروګرام هم در دغه ځایه پورې وکړو پر لارې کوم یو عکاسي درته وکړه د لارې د خوا کوم نه وکړه بله د غونې دغه عکاسي او دغه فلم څنګه قبول یې دی اوه نو هغه صاحب څه ویل لرې که نه لرې بس د خدای په امان کوې مال سیاره شي نه لري قادر شاه هغه ښه خوند یې وکړي د ملګرو سره مجلس ښه خوند وکړي هغه صاحب ښه اشپزي کړې وه بیخي ښه خوند یې وکړي عبید هغه بیخي ما د معدې څخه ډېر ښه خوند واخیستی بیخي ښه خوند مې وکړي ملګري مې سره ولیدل چای مو وڅښله ډوډۍ مو وخوړله لمونځونه به وکړو او برکت وکړو د خیر ودان الله مو ژوندي لره نو قدرمنو دوستانو دا و زموږ نننۍ لنډکۍ هغه د ځینو خلکو په اصلاح د میلې عکاسي نو در بل داسې یو پروګرام چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو نو تاسو پر خدای سپارو